تکبیر لغمان کې د شاهي کانال د لوی او سترې اقتصادي پروژې د لومړي فاز چارې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. د اوبو او انرژۍ وزیر مولوي عبداللطیف منصور چې په یاد مراسمو کې برخه درلوده وویل د یاد کانال د لومړي فاز لومړی لاډ چې 6.6 کیلومتره اوږدوالی لري د 8 میلیونه ډالرو په ارزښت د جوړېدو چارې پیل شوې چې 15,000 هکتاره ځمکه به خړوبه کړي. په عین حال کې دغه اول فاز 6 کیلومتره زیات به اول فاز یو چې دا به تکمیلیږي او له دې سره به 15,000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. د دوم فاز لپاره یو خصوصي سرمایه‌ګزار پیدا شوی دی، هغه مدد شرایط سرمایه‌ګزاري وکړي. په هغه سرمایه‌ګزاري کې به د کلکوش بند به جوړېږي ورسره چې بیا اوبه اضافه شي. همدغه په دغه کانال کې به دا اوبه بیا تر پای دي ترلام بابا جارت څومره دښته ده دا به تقریبا 15,000 هکتاره هغه د آب ورسره خړوبېږي. لغمان والی شیخ شیررحمن حقانی بیا وویل چې شاهي کانال یوازې د لغمان لپاره نه دی بلکې دا پروژه د ټول مشرقي او هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ځانګړی رول لري. د پروژې شروع شوه د مهمه پروژه په لغمان کې او که ساده سي تعبیر وکړي چې د ټولو پروژې نه مهمه پروژه په لغمان ولایت کې هغه دغه پروژه د شاهي کانال و چې خلک ډېر ورته امیدوار وو. ان شاء الله د خلکو هغه امید پوره سه او افتتاح وسوه. امید ان شاء الله دا تر اخره پورې ښه سرته د اوبو انرژي وزارت ارشد سلاکار ډاکټر فاروق اعظم دا د اوبو او انرژي وزارت لوی کار وباله. هغه وویل له کلونو راهیسې کوشش کېده چې د لغمان خلکو ته د شاهي کانال پروژه پیل شي خو د انقلابونو او بې غوره حکومتونو له امله دا کار نه کېده. د لغمان خلکو د اسلامي امارت د دغه لوی اقدام ستاینه وکړه. هغوی وویل د دې پروژې پیل سره به زرګونه ځوانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د خپلواکۍ او د ازادۍ برکت ده چې الله تعالی دلته زمينه برابر کړو. مشران راغلو دلته شاهي کانال په نګار په ساحه کې د دې افتتاح کیږي او د دې له برکت په زرګونو لکونو جیره بزمکه خړوبه کیږي، زرغونی پیدا کیږي، عوام او خواص ته پیدا رسیږي، زناور او حیوانات ته پیدا رسیږي. موږ په دې ډیر خوشاله